ورزش او سیاست دا سره جلا خبرې دي. په بهرنیو لیکونو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدلو په اړه د مینوالو بېلابېلې څرګندونې او د کرکټ بورډ غبرګون. سلام، وخت مو په خیر. سمون آنلاین ټي وي ته ښه راغلاست. که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی د نورو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې د پاکستان سوپر لیګ PSL سږنی پړاو سیلو پیل مراسمو کې د تیر خلاف زیات افغان لوبغاړي وپیرل شو، نو یو شمېر شنونکو او مینوالو په دغه سیلو کې د افغان لوبغاړو په اخیستلو خوښي څرګنده کړې، خو ځینو نورو بیا یاد لیګ ته د افغان لوبغاړو له ورتګ سره مخالفت ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې تیر څو کاله افغان لوبغاړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابوالي له امله PSL کې ونشو لوبېدای. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان سوپر لیګ PSL سږني پړاو ته د 15 افغان لوبغاړو د اخیستل کېدو په اړه ویلي چې بهرنیو لیکونو کې لوبېدل افغان لوبغاړو ته پر اقتصادي ګټه سربیره دغو لوبغاړو سره تخنیکي برخه کې هم مرسته کولی شي او نړیوال میدانونو کې د افغانستان د نوم او بیرغ د ځلېدو لامل ګرځي. ورزش او سیاست دا سره جلا خبرې دي. د افغانستان کرکټ بورډ هم دغه کوشش کوي، کوم ځای کې چې موږ فایده وي، کوم ځای کې چې موږ لوبغاړو ته فایده رسیږي، کوم ځای کې چې کرکټ بورډ ته فایده رسیږي، هغه ځای کې به موږ تپو تلاش کوو. موږ د ټولو هیوادونو بورډونو سره موږ تعلقات غواړو، دوی سره موږ راشه درس غواړو. د افغانستان کرکټ بورډ زیاتوي چې لوبغاړو ته ملي دنده لومړیتوب لري او که ملي لوبډله لوبې ولري نو لوبډله کې اخیستل شوي لوبغاړي بهرني لیکونو ته نه پرېږدي او ملي لوبډلې سره به خامخا یوځای کیږي. دوی وایي نور په بهرنیو لیکونو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو ملاتړ کوي او دغه کار کې ستونزه نه ویني. پاکستان کرکټ سوپر لیګ یا PSL سږنیو سیلو کې د نورو نړیوالو لوبغاړو ترڅنګ 15 افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، مجيب الرحمن، قیس احمد او نور احمد د بېلابېلو لوبډلو لخوا اخیستل شوي.